شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او ډېر مهربانه دی. ډېر محترم ډېر قدرمن خادم حسین صاحب، مهران وزیر، په سټیج ناست قدرمن ملمانه، ما ته مخامخ ناست زموږ ډېر مشران، فرهاد صاحب، نور مشران او ځوانان، ډېره زیاته مننه ځکه چې یو دومره مهم ټاپک زما په خیال په موجوده وخت کې که موږ وګورو او بیا په داسې ځای کې چې کوم ټاکلی شوی دی چې د ځوانانو دپاره که هغه زموږ رونه دي، که هغه زموږ خویندې دي، د هغوی دپاره څومره ضروري ده ځکه چې د ټولرنس خبره کیږي، د پیس خبره کیږي او بیا مونږ په یو داسې خاوره باندې میشته یو د بده مرغه چې دلته کې خو ټول عمر چې کله نه مونږ سترګې غوړولې دي نو جنګونه دي او ټوپکې دي او بدامني ده او دا خاوره چې ده همیشه د ترهګرۍ ښکار ده. نو په دې خاوره باندې که مونږ د خپلو مشرانو خبره وکړو چې چا ښه ده نه ده لیدلې، نو دغه شان مونږ د خپلو ځوانانو خبره کوو زموږ کم ځوان کول چې دی نو هغوی هم په دې خاوره باندې ښه ده ونه لیده ځکه چې ظاهره خبره ده چې په کومه خاوره باندې اور بل وي او په کومه خاوره باندې ترهګري وي نو په هغه خاوره باندې به د امن خبره څنګه کیږي او په هغه خاوره باندې به د برداشت خبره څنګه کیږي. دا ډیره زیاته ضروري ده چې په هر هغه باندې خبرو شو خو که بیا دلته کې مونږ د سوشل ورکر یا د پولیټیکل ورکر خبرو وکړو چې د هغوی کوم رول دی په دې پروسس کې او څنګه په معاشره کې مونږ یو خپل کردار لوبولی شي، نو دا ډیره زیاته ضروري ده ځکه چې که مونږ د سوشل ورکر خبرو وکړو یا مونږ د پولیټیکل ورکر خبرو وکړو نو دا دواړه زما په خیال یو دي ځکه چې د دواړو تعلق د کمیونټي سره دی، د ګراس روټ د لوکل کمیونټي خبره که مونږ وکړو، که سوشل ورکر دی هغه یو ارګنایزیشن خبره مونږ وکړو، د کمیونټي خبره وکړو نو هغه هم ډایرکټ د خلکو سره په هغه هلو ځلو کې انګیجمنټ کې په هغه اکټیویټیز کې زیات نه زیات هغه برخه اخلي. او دغه شان بیا یو پولیټیکل ورکر که هغه د هر سیاسي ګوند سره د هغه تعلق دی نو هغه مسلې خو ډېرې زیاتې دي، چیلنجز ډېر زیات دي، خو هغه څومره مهم کردار لوبولی شي. مونږ ځوانان کتلی دي، مونږ اوس هم په دې خبره کوله چې زمونږ په دې معاشره کې په دې ټولنه کې زغم اوس په دې باندې بلا اړخونه دي، هر طرف ته خبره کیږي. بعض خلک چې برداشت وکړي نو زمونږ په پښتنو کې خلک وایي چې دا خو ډېر بې خونده دی، لکه د سره جواب نو د بدل وانغسته، دا هم یو ډېر هغه دی. نو بیا په ځوانانو کې داسې قسمه خبرې راوستل او هغه اشتعال چې کوم ظاهره خبره ده چې ځوانان نو هغه جذبه او دا کیسې ډېرې زیاتې. نو ما په خیال چې د ټولو نه ضروري دا دی چې مونږ د خبره وکړو او خبرې دپاره ډېر زیات فورمز موجود دي، خو هماغه بدقسمتي ده چې زمونږ خو په موجوده وخت کې په خبرو هم قدغن وي. که ته مذهبي حوالې سره د اسلام حوالې سره ډیبیټ شروع شي او په هغې ډسکشن شروع شي نو خلک وایي په دې خبره مه کوئ، دا ډېر خطرناک ټاپک دی، په دې خبره مه کوئ. لکه هغه ځوانان چې دي هغوی که زده کړه کول غواړي، هغوی ډیبیټ کول غواړي، یو بل سره هغوی په دې باندې بحث، هغه زمونږ په ژبو باندې قدغن ولګي چې نه په دې خبره مه کوئ. که سیاسي ګوندونه دي، په سیاسي پارټو کې زمونږ ورکر دی نو اوس هغه دې حد ته رسېدلی دي چې یو پولیټیکل پارټۍ ځوان چې دی هغه د بل پولیټیکل پارټۍ ځوان چې دی د هغه خبره هم نشي برداشت کولی او دلیل سره منطق سره خبرې په ځای مونږ چې کومه اوس ګورو حالات نو هغه ته جګړو ته او دغه تشدد او دغه خبرو ته لاړ شي. د هغې وجه دا ده چې مونږ په دې خاوره ژوند کوو، مونږ همیشه دا کیسې ولیدې او بیا مونږ ذهني طور دومره مفلوجه شو، زه وایم چې زمونږ رویې دومره منفي شوې، هغه مثبت رویې چې ورته مونږ وایو هغه ډېر کم شو، مایند سیټ داسې جوړ شو چې د تشدد خبره کیږي نو خلک ډېر زیات. تاسو میډیا وګورئ، زه به د میډیا خبره وکړم چې په میډیا باندې کم بریکینګ نیوز داسې ټایپ راشي نو تاسو وګورئ. نن سبا ډیجیټل دور دی، تاسو په سوشل میډیا باندې وګورئ چې داسې قسمه خبره راشي نو هغه ډېره زر وایرل کیږي.
تاسو ټیک ټاک وګورئ که په هغې باندې یو د تشدد هغې نو هغه به څومره زیات وایرل کېږي او که په هغې باندې د خادم حسین صاحب غوندې انسان ناست دی او هغه په امن باندې خبره کوي او هغه په برداشت باندې خبره کوي نو هغه به څومره زیات ویلوي. دا هغه زمونږ مایند سیټ داسې جوړ شوی دی. بیا دلته د جنګونو خبره وشوه. ما تېره ورځ یو انټرویو ورکول او په هغې کې ما دا خبره کوله چې مونږ دا توان نه لرو که مونږ یو که مونږ سره ګاونډي ملکونه دي چې مونږ دې د جنګونو خبرې وکړو یا مونږ د جنګونه وکړو، ځکه چې مونږ دومره ځپلي شوي یو چې مونږ له پکار دي چې مونږ د خپلو ګاونډي ملکونو سره د امن خبره وکړو، مذاکرات وکړو، مونږ د تجارت خبره وکړو، د ټینک په ځای مونږ د ټریډ خبره وکړو. نو هغه خبره چا راوانه غسته، خو چې کله بیا مونږ دا خبره وکړه چې او مونږ له پکار دي زمونږ ماشاءالله ریاست او هغه ډېر زیات توان لري او یو جذباتو حوالې سره ستا یو سټیټمنټ راشي نو هغه بیا ډېر زیات وایرل شي، ځکه چې دا رویې داسې جوړ شي. دغه شان بیا سیاسي ګوندونو ما خبره وکړه چې زمونږ ورکر چې کوم دی د هغوی زما په خیال ډېر زیات که مونږ د کیپیسټي بلډینګ خبره کوو ډېره زیاته ضروري ده په پولیټیکل پارټو کې هم چې مونږ د خپل ځوان که هغه پیغله ده که هغه ځوان دی چې مونږ داسې تربیت د خپلو ځوانانو وکړو چې زه د خپلې پارټۍ په پالیسي باندې، زه د خپلې پارټۍ په منشور باندې، زه د خپلې پارټۍ په هغه نیریټیو باندې او په نظریې باندې خبرو کوم. زه د بل مشر ته که زه سپک بد رد ویم نو ظاهره خبره ده چې ما ته به هم هغه بد رد ویلی کېږي. او دا هغه خبرې دي چې د دې فقدان او د دې هغه ولې پیدا شو ځکه چې ناسته نشته، ډیبیټ نشته، داسې غوندې پروګرامونه چې ډېر زیات ضروري دي چې په کې ځوانان کینی د یو بل سره خبرې اترې وکړي هغه نشته. مونږ به کته نیشنل ډیموکریټک انسټیټیوټ یو NDI اداره وه، په هغې کې به ټول سیاسي ګوندونو ځوانان هغوی راغوسته او چې کله شروع کې به مونږ لاړو نو مونږ ته به ډېر عجیبه لګېده چې دا خو د نون کس دی او دا د پیپلز پارټۍ کس دی او دا، خو چې کله رو رو بیا مونږ کېناستو مونږ یو بل سره خبرې اترې به کولې نو مونږ ته اندازه کېده چې په دې معاشره کې مونږ ټول یو خلک یو. خو دا تفریق چې پیدا کړی شوی دی مونږ کې ګوره نظریې بدلي، زما نظریه بدله ده، ما سره ناست د یو بل ځوان د یو بلې خور نظریه به بدلی، د هغې پارټي به جدایي. اوس د دې دا مطلب نه دی چې زه د هغې نظریې ته او د هغې نیریټیو هر څه چې ده زه د هغې ته بد رد ویم. نو دا ډېره زیاته ضروري ده مونږ په پولیټیکل پارټو کې بیا د پولیټیکل ورکر چې کوم دی دا د یو برج رول پلی کولی شي، هغه په قومي اسمبلی کې، هغه په سینټ کې، هغه په صوبایي اسمبلی کې چې کوم ممبران ناست دي د یو پولیټیکل پارټۍ هغه څنګه هغه په ماینورټي باندې، هغه په فیمیل باندې، هغه اوورال په کمیونټي کې چې کوم حالات دي په هغې باندې د لیجسلیشن یو ډېر مهم کردار لوبولی شي. دا ډېره زیاته ضروري ده چې یو پولیټیکل ورکر چې دی دا په دغه پیس پروسس کې په دغه ټولرنس حوالې سره هغه یو ډېر مهم کردار لوبولی شي. دغه شان بیا په خپله پارټۍ کې دننه زمونږ سیاسي ګوندونو ورکر خبره که مونږ کوو نو مونږ د لیډرشپ خبره هم کوو. په کار دا ده چې زمونږ په جلسو کې، زمونږ په ریلیز کې، زمونږ په کارنر میټینګس کې زمونږ هسې ناسته کېږي د پارټو خلک یو بل سره ناست دي، ځوانان ناست دي چې مونږ په دې باندې خبرو وکړو چې ولې زمونږ په دې معاشره کې دا دې حالات ته مونږ ورسېدو چې مونږ خبره هم نشو برداشت کولی او هغه خبرې بیا دومره ایکسټریم ته لاړې شي چې بیا زمونږ ځوانان زمونږ هغه چې کوم دي نو هغه انسیکیور شي. نو په کار دا دی چې مونږ په دې شیزونو باندې په دې کې په کمیونټي کې په ګراس روډ باندې زمونږ بیا په یونیورسټو کې په کالجونو کې په سکولونو کې دا ډیبیټ په کار دي، داسې قسم اکټیویټیز هلې ځلې په کار دي چې مونږ د خپلو ځوانانو چې کوم دا نیګیټیویټي طرف ته، ځکه چې یو خو ډیجیټل دور دی، سوشل میډیا ده، په دې کې مونږ وګورو چې د هغې یو ډېر زیات مهم رول دی. خو آیا دا مونږ د دې استعمال څومره پازیټیو دی یا مونږ د دې استعمال په کومه طریقه کوو؟ د دې نه علاوه که مونږ د خپل زنانو خبره وکړو، دلته د زغم او هغه خبره وشوه، نو د زنانو څومره زیات رول دی، ځکه چې مونږ خبره اکثر زه خو دا وایم چې زنانه چې دا ډېره امن پسنده وي، هغه کوشش دا کوي چې هغه د امن خبرو وکړي، هغه ځکه چې هغه زیاته سفر کېږي.
او زغم هم زیات، لکه دا برداشت زموږ په معاشره کې په ټولنه کې زنانه ډېر زیات کوي. ما سره به ناستې دلته دا خویندې دي که په کورونو کې دي هم، که هغه په هر فیلډ کې ده، که هغه په کور کې ناسته ده، خو د هغې چې څومره زیات هغه برداشت کوي په کورونو کې، نو دغه شان هغه برداشت په بهر هم کوي، که هغه په هر فیلډ کې ده، ځکه چې هغه یو زنانه ده او د هغې کوشش دی. ځکه چې مونږ خو اکثر دا خبره کوو چې زنانه ته زیات په اسانه باندې ټارګټ کیږي چې ته دا خبره کې یا تا دا خبره وکړه. او اکثر مونږ ته خلک وایي چې دا زنانه چې دا هغه د زنانه سره ډېر زیات ظلم کوي، سړي نه کوي. نو زه اکثر دا وایم چې زنانه ټول عمر دومره سختې تېرې کړي، دومره ستونزو نه تېره شوي چې هغې همیشه کتلي چې کله ښه کار کېږي خو بیا به ستایلي کېږي، د هغې پلار به ستایلي کېږي، خو کله خدای مکه بد کار وشي نو بیا هغه مور ته ګوته ځي چې دا ستا د وجې کېږي. نو دغه هغه رویې دي چې مونږ بیا خپله هم په ذهنونو کې داسې قسمه سوالونه پورته کېږي. ما په خیال په دې کې ضروري دا ده د ریفارمز خبره مونږ کوو چې په کار دا ده چې په اسمبلو کې زمونږ زه خپله چونکې په دې اسمبلو کې پاتې شوی یم او ما کتلي دي چې کله مونږ داسې قسمه خبره کړې ده نو په اسمبلی کې ناست خلک هم ډېر زیات، ځکه چې هغه هم د دې معاشرې د دې ټولنې افراد دي. نو انفرادي توګه باندې خلک سوچ کوي، د خپل ځان نه شروع کوي، اجتماعي سوچ ډېر کمی. دلته خبره وشو چې ته یو ځای کې خپل ځان خو به ته بچ کې، ته به خبره ونه کې، خو د هغې اثرات چې کوم دي هغه بیا څه وخت پس انسان ته پته لګي چې ما خبره ونه کړه نو د هغې نقصان څومره زیات دی. او ما تاسو ته وایي چې موږ په ژبو باندې ځکه قدغن دی چې اوس ډیبیټ نشته، اوس خپلو کې په پښتنو کې به جرګې کېدې، مرکې به کېدې، ځوانان به په حجرو کې ناست وو. په کار دا دی چې اوس هم دغه مونږ کنټینیو ساتو چې زمونږ ځوانانو به په حجرو کې به هغه څومره زده کړه کېده، جرګې مرکې به کېدې. بیا زمونږ نصاب تاسو وګورئ، مونږ که د خپل سیلیبس خبر وکړو آیا په هغې کې مونږ څه میسیج ورکوو خلکو ته؟ په هغې کې مونږ د تشدد مخنیوی تاسو کتلی دی چې څوک د تشدد مخنیوی کوي. نو د عدم تشدد دا خبره چې کومه ده دا ډېره زیاته ضروري. موږ د باچا خان بابا خبره ولې کوو چې باچا خان بابا په هغه وخت کې ولې دا خبره کوله چې هر هغه سړی چې هغه عدم تشدد خبره کوي نو زما په خیال چې هغه به ډېر مخ په وړاندې ځي او هغه به د خپلې معاشرې دپاره یو مهم کردار ولوبوي. ځکه چې تشدد چې دی دا د زورور سړي د مضبوط سړي کار نه دی. تشدد همیشه خلکو هغه خلکو کړی دی چې کم کمزور انسان وي، چې کم ظاهري خلکو ته شو کوي اب تشدد کوي. د عدم تشدد دا فلسفه چې دا ډیره د صبر، د برداشت، چې هر قسمه وخت راغلی دی، هر قسمه ستونزه راغلی ده او تاسو ګورئ په دې خاوره باندې ډیر سخت وخت راغلی دی. تاسو خپله په کورونو کې د کورونو نه بهر په خپل کلي چم گاوڼ کې څومره حالات کم حد ته رسېدلی دي، خو په هغې کې هم زه به بیا هم دا ویم چې زموږ پښتانه چې دي هغوی کوشش دا کړی دی چې هغوی په دې معاشره کې د امن دپاره یو خپل کردار ولوبوي. خو د بده مرغه چې موږ په کومه خاوره باندې یو نو موږ کزدنه مدن په موږ باندې دا کیسې دي. کزدنه مدن نه غواړي چې دا ځوانان چې دي دا د پرمختګ وکړي. نو کوشش دا پکار دی چې مونږ دې د خپلو پولیټیکل پارټو کې دننه په خپل منشور باندې، په خپله پارټۍ کې، په لیډرشپ باندې هم دا خبرې چې دا ډیره زیاته ضروري ده. مونږ په هر فیلډ باندې، په هر اړخ باندې خبره کوو نو دا خو ډیره زیاته ضروري ده چې مونږ دې د لیډرشپ خبره په دې وکړو چې لیډرشپ چې دی هغه ورکر فالو کوي. نو که ستا لیډر یو خبره کوي نو په کار ده چې هغه خبره کې دومره وزني چې ستا ورکر هغه خبره فالو کوي او په ډاډ باندې هغه خبره څرګندوي. دا ډیره زیاته ضروري ده. ما په خیال چې په اوس وخت کې په یونیورسټو کې، په کالجونو کې چې کوم حالات دي نو کله کله افسوس هم وشي، خو زما په خیال چې دا هم که موږ د انفرادي په ځای د اجتماعي سوچ خبره وکړو چې موږ ته اجتماعي سوچ پکار دی، زمونږ اجتماعي مثبت رویې چې دي دا په دې معاشره کې د امن دپاره، د برداشت دپاره یو ښه رول پلی کولی شي. او دغه شان بیا په ګراس روډ کې مونږ ایون تاسو په دا جماعتونه هم کتلي چې په دې کې روزانه خبرې کېږي، خو د امن خبرې ولې نه کېږي، د برداشت خبره ولې نه کېږي. دا ډېره زیاته ضروري ده.
په سلیبس کې زمونږ دا خبرې ولې نشته د جنګونو په ځای د مونږ د امن خبره ولې نه کوو ځکه چې اوس په کم وخت کې مونږ ژوند کوو په دې کې د امریکې غوندې سوپر پاور ملکونه چې دي هغوی ومنله دا چې جنګونه چې دي دا د مسلو حل نه دی د مسلو حل تجارت دی د مسلو حل د خپلو ځوانانو پرمختګ دی د هغوی فیوچر دی نو دا ما په خیال چې په دې باندې خو څومره خبره مو شي نو کمه ده خو زما به دا خواست دی ځکه چې تاسو ټول ځوانان ناست یې چې د یو بل خبره اورېدل او په دلیل په منطق د خپلو پارټو آیډیا د هغوی نظریه د هغوی منشور د هغوی نیریټیو په دې باندې خبره کول بل په دې خبره قایله کول چې زه څومره د عدم تشدد پیروکار یم او زه څومره د عدم تشدد خبره کوم او د تشدد مخنیوي دپاره هغه که هر سیاسي ګوند دی نو دا ډېره زیاته ضروري دی چې مونږ کې برداشت وي او زما په خیال برداشت ډېره هغه دلته زما یو ورور خبره وکړه چې دا داسې اسانه خبره نه ده بعض خلک مختلف د دې اړخونه دي خو مونږ به د دې اړخ خبره کوو چې برداشت په دې معاشره کې څومره زیات پازیټیو هغه راولي څومره زیات مثبت رویې او مایند سیټ څومره مثبت کیدی شي دا ډېره زیاته ضروري ده ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه او زه د دې فورم نه د مهران او ستاسو د ارګنایزیشن ډېره زیاته مننه کوم چې داسې قسمه هلې ځلې زمونږ په دې پښتنه معاشره کې ډېرې زیاتې ضروري دي چې مونږ داسې ځوانان راغونډ کړو د هغوی نه زده کړه وکړو او د هغوی چې کومې خبرې دي چې د هغوی کې مونږ خپل یو رول پلی کړو مننه